شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. دا زموږ دریم لیکچر دی، زموږ تھرډ لیکچر دی د پاور پوینټ باره کې، او په دې کې به نن انشاءالله موږ چې کوم پریویوس لیکچر موږ اخیستی و د هغې نه پس به انشاءالله موږ کنټینیو کوو. زه راځم دغه ته رن ته راځم، په رن کې ورکوم پاور پی ان ټي ورکه، کلیک کا طالب څه شي کولو شي. بله لاره دا ده ښه نه، دلته راشه هلته ورکه پاور پی ورکه، جست کلیک پی طالب راشي پاور پوینټ. اوکې کلوز کا، اوکې کا. ښه په تېر لیکچر کې موږ دا ویلیو که نه، دا هم ویلیو دا هم ویلیو که نه، دې نه به شروع کوو. ښه نن راځو د سلاید ترتیب وایو. څه شی؟ د سلاید ترتیب. د همیش دپاره دا پاسنی سلاید نه دی، دا به وړوکی کوئ داسې ښه، او دا سلاید به څه کوئ داسې غټوئ. ته یې ولې لکه پاس عنوان لیکل کېږي، ولاندې څه لیکل کېږي؟ خبرې لیکل کېږي. لکه فر مثال زه عنوان لیکم، زه لیکم چې افغانستان سپورټ. څه شي؟ افغانستان سپورټ شو که نه، دا دی وایي افغانستان سپورټ. او دلته ورسره لیکم فرض مثال یو لیکنه کوم رینډ داسې لیکنه ده. اوس دا لیکنه وړوکی کوم ګوره ورته لیکنه وړوکی کوم. دا تر دیز نه هم سمولی شي، ګوره دیز نه هم سمولی شي، دیز نه ترتیبولی هم شي. سره کوم چې ستا خوښه یې کولې غټه شوه که داسې راوباسه، سره کوم چې خوښه وي ته ترتیب ورکولی شي. بل پاور پوینټ د نورو پروګرامونو غوندې کې نه دی ښه، چې دا به سټپ بای سټپ موږ وایو. صحیح ده؟ دا پروګرام داسې یو پروګرام دی دا چې موږ څومره تعدیدي کړو، څومره زر وایو. ښه ده، په ټول پاور پوینټ کې څو ځانې خبرې زده کوي. تاسو به مکمل پاور پوینټ به تاسو ته زده شي. اوله خبره موږ سلاید موږ اول سیف کوو څنګه، او سیف اس موږ څنګه کوو، او پرنټ کوي څنګه، دا مې ویلي که نه، دا مې ټول ویلي. دې نه باوجود نیو سلاید به سره کم اخلمه، صحیح شو، د یو سلاید ډوپلیکیټ به سره کم اخلمه، د یو سلاید ډیزاین به سره کم اخلمه. بله خبره پکې سلاید ته ډیزاینینګ ورکول، او څلورمه خبره ترانزیکشن، او پنځمه خبره انیمیشن. او په سیف کې دوه خبرې ډېرې مهمې، چې یو چې دی هاف سکرین، او یو هاف سکرین دی، یو بل څه دی ټاپ سکرین دی. هاف سکرین معنا ده دا چې مونږ ګالو، دا دې ته مونږ هاف سکرین وایو. یو چې دی فل سکرین دی، لکه فرض مثال ده، دا تاسو په پریویس کې ویلو که نه، لکه داسې دا اوس موږ سره څه دي، دا موږ سره فل سکرین دی. تاسو بیا کولی شئ دا موږ سره فل سکرین دی. هاف سکرین او فل سکرین دا به سره کوم سیف کوئ، دا دواړه ترکیب ته ښودلې وي که نه، دواړه مې ښودلې وي. های ښه نه مې ښودلې، ښه نه مې ته دواړه ښودلې وي، دواړه او ویډیو کې م شته دی الرېډي. ښه بیا هم درته وښیم، تاسو چې غواړئ که نه چې فل سکرین سیف کړئ، دا سیف ته راشه او دې پریویوس باندې کلیک کړه. که ته غواړئ که نه چې فل سکرین سیف کړئ، دې ته راشئ، دا دی څه شو، دا دی پاور پوینټ شو، دې باندې کلیک کړه، او څه نوم ورته ورکړم، دې افغانستان په نوم باندې کوم ځای کې سیف کړم ګوره ورته ډیسکټاپ باندې، یا دې ته یو کلر هم ورکړم، صبر کوه داسې یو کلر ورته ورکړم لکه فرض مثال ده. اوس به دا غټ شو که نه، صحیح شو. یا بل کار هم کولی شو، داسې کټ کړه، داسې وړوکی کړه، او دې کې دا لږ لاندې راوله ګوره ښه، لاندې راولې، پاسورډ ستا خپله خوښه ده، ما پاسورډ صحیح شو. ښه زه غواړم دا فل سکرین کړم، صحیح ده. یو انیمیشن هم ورکړم، یو ترانزیکشن هم ورکړم فرض مثال، چې ته به ډیوریشن ورکړم، بیا خپل درس وایو، صحیح ده. او دا به څه کړم، سیف کړم، فل سکرین مې سیف کړی دی که نه، دا دی ګوره ښه، او فل سکرین یې ګوره ورته پام دی ورته فل سکرین دی که نه، کلیک کړه ختمه شي. اوس ته وایې نه اوس دا هاف سکرین زما په کار دی. زه لیکنه کوم فرض مثال لیکم چې زه لیکنه کوم فرض مثال لکه چې صمیم ساحل، دلته یو لیکنه کوم فرض مثال چې لیکنه مې وکړه، دا هاف سکرین سیف کوم. راشه فایل ته، فایل کې راشه سیف ته، دا پرنټ هر څه مې ویلي که نه. راځم براوزر ته راځم، براوزر ته چې کله راغلم دا لومړی اپشن باندې کلیک کوم، لومړی دا به تعالی هاف سکرین راشي. او که پی ډي اف کې غواړئ بیا پی ډي اف باندې کلیک کړه، دې باندې کوم هاف سکرین ګوره ښه، لومړی باندې مې کلیک کړه که نه، کوم ځای کې سیف کوي سکرین د پاسه، سونی مې صمیم ساحل کټ کړه ګوره، دا لاندې راولم ګوره، دا دی څه شو، دا دی، دا ګوره هاف سکرین شي، ګوره هاف سکرین دی که نه دی، هاف سکرین دی که نه، نور څه وایي، دا دواړه یې واله وشو، صمیم ساحل باندې مې کلیک کړم، هاف سکرین پوه شو. اوس هاف سکرین به سره کوم سیف کوي، فول سکرین به سره کوم سیف کوي، دې باندې پوه شوې که نه. ښه راځو خپل درس وایو. نن څنګه چل کوو، ښه نن دا هوم ختمو او ډیزاین هم سره ختمو، صحیح ده.
اوس راځو نیو سلایډ یا داسې کار کوو دې باندې دې کې نو هم ختم کړو سبا به ډیزاین او ټرانزیکشن په یو ورځ باندې ووایو صحیح شو هسې کار کوو راځو نن صرف هم ختموو زه خیر نن هم ختموو سو انسرټ خو مانه بیخي هیرو نن هم ختموو سبا به انسرټ او ډیزاین ختم کړو بل سبا انیمیشن دا ختم کړو صحیح ده ها هم ختموو هم کې کم شیان دي که ته غواړې چې نیو سلایډ واخلې که نه نو دې باندې کلیک کړه نیو سلایډ شو څومره نیو سلایډونه مې واغست ومې اخیسته که نه اوس یې نه اوس یو خو دا طریقه شو په دې لارې دې باندې کلیک کوم نیو سلایډ علم اوس دا بله طریقه کومه طریقه ده دې باندې کلیک کوه انټر ووهې انټر باندې درکوي اوس زما دلته نیو سلایډ په کار دی دلته اول پسې دویم هم نیو سلایډ به درکړي طریقه په طریقه ښه استاذه دا نیو سلایډ خو تا واغست داسې کار وکړه زه داسې سلایډ غواړم داسې سلایډ به نه درکړي نه استاذه داسې سلایډ غواړم داسې طریقه به سلایډ به درکړي بل جالبه خبره دا ده دلته عنوان ولیکه دلته خبرې ولیکه دلته خبرې ولیکه خبرې ولیکه او که خبرې نه لیکي وګوره تعالی دا اپشن هم درکوي ته ویډیو هم راوستی شي دلته ګراف هم راوستی شي زه ګراف راولم لیکه دا به ګراف هم راشي ګراف پکې هم ورکوي شي بیا به کې اکسل له محاسبه پکې هم کوي شي هلته به کې محاسبه وکړه وګوره فرض مثال زه ورکوم داسې کار وکړه چې دلته ورته ولیکم چې مثال سیلر دی دلته لیکم چې فرض مثال نیم دی وګوره نیم دی او دې ته ورکوم فرض مثال موږ سره جان دی دا موږ سره خان دی دا موږ سره ولی دی او دا موږ سره علي دی ولې که نه دا موږ سره سیل کړی فرض مثال 90 روپۍ دا موږ سره سیل کړی 80 روپۍ دا موږ سره سیل کړی 80 روپۍ دا موږ سره سیل کړی 60 روپۍ دا موږ سره سیل کړی 80 روپۍ په دویم سیریز کې څنګه شیر کړی دا موږ سره 80 سیل کړی دا موږ سره شیر کړی 90 سیل کړی 15 سیل کړی 3 سیل کړی په دې پروسه کې څه شي کړی دا موږ سره 15 سیل کړی شپږ سره 9 سیل کړی 15 سیل کړی 3 سیل کړی شپږ سیل کړی اپلای مې کنه دا وګورئ څومره خسته ګراف ورته خو اول دویم دریم ګراف ورته خو کو نه خو په دا کټ کې ګراف تاسو سره پاتې شي پام دی ورته دې کې هم لیکنه کولای شي هم دا کولای شي پام دی دې ته ډیزاین هم ورکول شي دا دی داسې ډیزاین دا هم ورکولی شي سره کوم ډیزاین چې د خوښې وړ دی شی کولی شي لکه ورکولی شي همدا زموږ د هوم ټاب کې خبرې وي بله خبره دې ته زه رنګ ورکوم دلته راځم دې ته ورکوم داسې رنګ او دې ته راځم دې ته رنګ باید زه بدل کړم شو کړم رنګ باید زه بدل کړم دې به څنګه شل کړي دلته چې ته راشي که اوهو بله خبره مې شته که نه دلته ما دا اخیستی ده سلایډ که نه ته وایې دې سلایډ ډوپلیکیټ اخلم څه شي اخلم ډوپلیکیټ ما سلایډ لیکلی دی دا زما دویم سلایډ اول سلایډ بیخي سره یو شانتې دی زه بیخي اول سلایډ لیکم دویم سلایډ لیکم د هغې ډایرکټ شي اخلم ډوپلیکیټ اخلم د دې ډوپلیکیټ به سره کوم اخلم دلته کلیک کړه داسې او راشي باندې کلیک کړه ډوپلیکیټ یې ما ته ګوره راکړه د لومړی دا دې والا دویم ډوپلیکیټ راکړه قرآن ډوپلیکیټ معنی چې هم شکل بل موږ سره شي سلایډ آوټلاین دلته آوټلاین هم هغسې شي آوټلاین ورته زه نه علم تېرېږه دی نه سلایډ رول هم شته دی رول ها چې سره کوم رولز ورته ټاکي رولز ورته ټاکلی شي ریویوز دی ریویوز او سلایډ دا زه نه علم تېرېږه دی نه ښه زه اوس راځم دلته ریویوډ کې شی نشته دی ګوره داسې ډیزاین علي ګوره ښه سره کوم ډیزاین چلي داسې ډیزاین علي پام دی ورته سره کوم ډیزاین چلي ډیزاینونه هغسې دا زوړ ډیزاین زما صحیح دی خالي صرف خو اسانه راځو سیکشن یې بدلوم داسې کار کوم دې ته یو رقم رنګ ورکوم دې ته بل رقم رنګ ورکوم بیا به ته څنګه سیکشن یې وبدلې دلته کلیک کړه او سیکشن ورته بدل کړه ګورې ایډ سیکشن بدل لیکه که نه اوس دلته کلیک کړه سیکشن بدل کړه ګوره ښه ایډ سیکشن یې بدل کړه دې ته اوس بل رقم رنګ ورکولی شي او سیکشن بدل نه کې بیا رنګ نشي ورکولی به دا بل رقم شو بل رقم شو دلته ودرېږه سیکشن ورته بدل کړه ګوره دلته راشه هوم ته او هوم کې سیکشن ورته بدل کړه ګوره ها بدل مې کړه دې اوس ګوره دې اوس بل رقم ډیزاین ورکړه فرض سر ورکوم پام دی ورته وګوره یو رقم شو بل رقم شو سیکشن کوم کې ته سیکشن بدلې که نه تا هغې ته بېل رنګونه ورکولی شي زه دی که مشکل شته ښه دې کې هم دا شیونه مهم دي او باقي دا خبرې ټول تا له پاور پوینټ کې کړي دي د فرض مثال زه لیکم چې صمیم صحیح شو دې نه فرض مثال څه شی ورکولی شي دې ته باندې کلیک کړه دې ته څه شی کولی شي لکه دې ته ډیزاین ورکولی شي دې نه غټېږي ګورئ غټېږي دې نه وړوکی کېږي دې نه هم غټېږي دې نه هم وړوکی کېږي دې سره بلډ کېږي پام دی ورته دې سره اټالیک کېږي دې سره انډرلاین کېږي دې سره دا کار کېږي دې کې بعضې خبرې نشته دې باندې کراس کېږي پام دی دې خاص خبره خو پکې نشته که نه او دې باندې خو پوهېږې
تغییر فاصله راوستل معنا ودې خش نه معلومیږي خطونه کې فاصله راوستل لغتونه کې سره کوم د پکاري فاصله به کې راوستل شي ګورئ زم د کار کا کلوز کې ماته کلوز او کلوز بشي سره صحیح ده او دې باندې خو پوهیږي کنه فرض مثال ما لیکنه کړې د زوی لیکنه کوم ګورخه تکلیف کوم دا لیکنه ده کنه ټول ما ځکه لیکم ور کلیک مې کنه د څه کارو کا او غداونی حروف غټ دي دا حروف ورواړي دي کنه داونی حروف بس دا حروف ورین دا ټول ما دا غټ کا ګورل تراشه ما دا اپر کا ما دا ټول غټ کا بیا ورسې ما ته سنټنس ته برابر کا جملې ته اته ما ته لوور کا ټول ما ته واړه کا ټول ما ته شي کا او نی حروف ټول غټ کا او نی حروف شي کا دا ټول غټ کا ما ته په دې سټل کې راونه سره کوم څه خو وي راوستې شي دین ورته کلر ورکول شي څه ده کنه د دین ورته کلر ورکول د شماري ورکول شي پوینټ ورته ورکول شي څه ورته ورکوم باندې ورته دین ورته شماري ورکول شي اي بي سي دلته دې خو راوستې شي دلته دې خو راوستې دا ټول خبرې تاسو الډي خودلې وزې دې منځ کې ودرېږم او په دې باندې کلیک کوم دسې به راشي دسې به راشي خو دې منځ کې هلته ودرېږم ګوره دې باندې کلیک کوم منځ کې فاصلې پیدا شي خو دې کې دلته ودرېږم دلته ګوره دلته فاصلې پیدا شي باندې ورته فاصلې پیدا کول او دا خو ټکسټ دی دلته زه ودرېږم ګوره ښه د ما لیکلی فرض مثال کوم چې صمیم شو کنه دلته به ودرېږم ګوره ښه دا یې باندې کوم ګورئ داسې راوله دسې راوله دسې راوله باندې ورته دلته ګوره کې چا پیدا کېږي فرض مثال ماته داسې راوله ها هله به داسې راشي سره کوم چې د خوښ یې دلته راوستی شي دلته بیخي ورکړې ته ورکې سنټر ورکه دا نوم په سنټر کې راولي په لیفټ کې راولي په رایټ کې راولي ستا خپله خوښه ده نه جدول راوستی شي دې نه شکلونه راوستی شي دلته ارینج کولی شي و دا خبره ما تاسو له پوښا کړې وه ښه تاسو مو ذهن نه وتي په دیوالو یو داسې علامه صحیح ده او بل فرض مثال داسې علامه یې دا ورکم بلیک کړه صحیح ده اوس دا ګوره راځم هوم ته هوم کې چې کله راغلم ګوره ورته دا دې لاندې راغی دا دې د پاسه راغی باندې دا خبرې پکې دي دا خبرې ما تاسو له کړي کویک سټایل ورته سټایل ورکولی شي آوټلاین ورته دې نه ورکولی شي فرض مثال آوټلاین داسې ورکوم آوټلاین معنا د ګیر شاپیر خوا ته ویل کېږي سټایل ورته ورکړي ته راځم ګو 3D شي کوم سټایل ورته ورکوم ها سره کوم سټایل چې د خوښ ولا ورکولی شي دلته فایند کولی شي ګودام ته ډیلیټ کوم دا ویډیو به ودیږي صحیح ده دلته زه فایند کوم څه شی فایند کوم دلته داسې کار وکړه کوم ځای کې چې ته ګورې که نه ده ما ته وښایه ها ګوره ما ته ټول ده په نښه شو پام دی ورته ګوره داسې کار ګورې ګوره فایند ګوره فایند آل ګورې ټول ده ما ته ما ته کوم ځای کې چې ده ما ته یې ښایي پام دی ورته که داسې کار وکړه ما ته ریپلیسمنټ وکړه ریپلیسمنټ معنا کوم ځای کې چې ته ګورې ما ته هغې په ځای باندې میرویس ولیکه ها میرویس ما ته ولیکه تا ته وایي که نه په ریپلیس آل ورته ټول ریپلیس کړه ما ته دا ګورې کوم ځای کې چې ګوره د دې ټول په ځای باندې څه شو میرویس شو او د سلیکشن په واسطه باندې څه کېږي ټول سلیکټ کېږي پام دی ورته باقي به کې څه شته نشته پاپړې کې سودانې خبرې زیاتې خبرې نشته دی انشاءالله ښه د وخت په تېرېدو سره انشاءالله ټول وایي خو پاپړ ټول په 3 څلور ویډیوګانو کې انشاءالله مکمل راغونډو مده خیره نن په دې هوم کې لږې خبرې ودا مې وکړي او سبا چې دی په دې انزر ټایپ کې لږې خبرې دي هغه کومه د انزر ټایپ نه اخوا ټول په یو لیکچر کې را ختمېږي انشاءالله صحیح شو والسلام